نظم عنوان برتډے. راته ویل یې 12 دسمبر به زما برتډے وي، ضرور به راځې. راته ویل یې 12 دسمبر به زما برتډے وي، ضرور به راځې. ما ورته ښه وکړل په نه زړه باندې، ځکه چې هغه ډېر غټان خلک وو، ځکه چې زه د هغو نه وم ثاني. زه په هغو کې ښکارېدمه داسې لکه د ټاټ پیوند ململ کې ښکاري، خو زه یې زړه نه تېرېدلی نه شوم، ځکه چې مونږ په یو بل ډېر مین وو. مونږ به یو بل دپاره هر څه کول، ځکه په برتډے باندې ورغلم. خو خپلو خپلوانو ورته قسمه قسم ډالۍ راوړې وې د خپل طرف نه. ما هم د خپل طرف نه نښه ور وړه، خو زه د کلي یو ساده سړی وم، په ډېرو ټتو پتو نه پوهېدم. ما په ډالۍ کې یو پیوې ور وړو، بل د مشکڼو ډک پایلې رومال او بل فراکه د لونګو زونډې. هغه خوشحاله شوه زما په ډالۍ، خو د محفل ټولو وګړو ماته داسې په طنز طنز راکتل چې توبه. زه هم په خپل ځان کې کچه غوندې شوم. ما ته په خپل ځان کې ځان سپک ښکاره شو. ګنې نو ما چېرته څه جرم وکړو، ګنې نو ما چېرته خطا وکړه سا، ګنې نو ما چېرته څه جرم وکړو، ګنې نو ما چېرته خطا وکړه څه. د بېوسۍ تلاتنخیزو چپو یو علم هیله لاهو کړې ومه، خو د احساس په خس راوختمه. زما ډالۍ ورته عجبه ښکارېده، خپلې ډالۍ یې بې بها ګڼلې. زما د سترګو صحراګانې یکدم د مایوسۍ په نم سیراب شوې. زما د سترګو دې شګنلو لیمو نور یې د نم د زغم تاب نه درلودو، بس درنګ ساعت یې رانه سترګې وړلې. د کمکمو د برکونو رڼا زما په سترګو اغېزناکه نه وه، داسې رڼا وه چې نظر برېښېدو. خو زما سترګو کې تیاره وه، داسې موسم و چې خبرو سره به د هر چا له خولې لوګي راختل. تا به ویل ګنې دا لفظونه چې څنګ د خولې راوځي نو وزېږي. داسې موسم کې هم خولې وم. ښه وه هغه زما په رنګ پوهه شوه، د تسلۍ لاس یې په ما کېښودو، د خپل پلو په یوه پیسکه باندې. زما خولې تندې یې وچ کړلو، دواړه لاسونه یې زما په اوږو داسې راته وکړل لکه هوبهو چې د ګل د خاښ نه چې لټکه تو شي. یاره پرې راکته یقین وکړه چې لکه د چا په مړ کلبود کې چې څوک په سمندر باندې چې سا ورپو کړي، داسې مې سا په مړو وجودو کې راغله. بیا راته دا شانتې ګویانه شوله چې سړیه یې ساده سړیه، زه د چا سیم څه کوم، زر څه کوم، زه خو دا ستا په مینه ژوند کومه. د دې ترڅنګ په رخمینو شونډو داسې خاموشه زمزمه وکړه چې زه خو دا ستا په مینه پایم. دا نور عالم دې هسې نه ویني خوبونه، په دې خبره دې باور وشه چې زما پرېوتې حوصلې جګې شوې. لا مې په سترګو کې ځلا راغلله، بیا مې په مړو وجودو کې سا راغلله. د فراق افریدي دغه نظم ټولو مسافرو ته او وطنوال ملګرو ته په پښتنه مینه ډالۍ.